افغانستان ته کورونا یو ځل بیا وګرځېده. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 38 مثبت پیښې ثبت شوي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې، ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان د کورونا وایروس یو ځل بیا راتاو شوی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې 38 پیښې ثبت شوي دي. بل خوا بیا راپورونه کاږي سږکال په کندهار کې 15 ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د راپورونو له مخې سږکال له پیله په کندهار ولایت کې 15 ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. سیمه ییز رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو له خولې ویلي دي چې د دې مهاله 950 خوارځواکي ماشومان روغتون ته وړل شوي چې 15 یې مړه شوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ په ماشومانو کې 700,000 نور ناروغان زیات شوي دي، چې په دې سره په هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 1.4 میلیونو ته رسېدلی دی. سیف د چلند ویلي دي چې که سمدستي مرسته ونه شي نو 1 میلیون ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي.